سلامونه او نیکې هیلې. نن جمعه د روان مریض کال د زمري اسد د میاشتې 18 چې د اګوست له 7 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام را اړوم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د مشروطیې لویې جرګې ترسره کېدل. ولسمشرغني په دغې جرګې کې په هیواد کې په سولې او ټیکاو ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر له ټیټېدو د روسیې هرکلی مسکو وایي هیله مند دی چې د سولې په برخه کې پرمختګونه له دوی سره شریک شي. په تخار کې د امنیتي ځواکونو د تشکیل پر کمښت نیوکې. سیمه ییز مسؤلین وایي حکومت ته پکار ده چې د دغه ولایت امنیت د ښه کېدو لپاره نور ځواکونه راواستوي. او د لبنان په چاودنه کې د لاس لرلو په تور د 13 کسانو نیول کېدل. دا هم بشپړ خبرونه. نن کابل د 400 شخړیزو طالب بندیانو د برخلیک د ټاکلو لپاره د سولې د مشورتي جرګې د پرانست شاهد و. ولسمشر غني دغه جرګې په پرانست کې د وینا پر مهال وویل چې طالبانو تعهد کړی که چیرې دغه پاتې بندیان له بنده خوشي شي تر راتلونکو 3 ورځو به له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. خو د نه خوشي کېدو په صورت کې به جګړه او تاوتریخوالی نور هم لا پسې ډیر شي. عبدالله چې د دغې جرګې مشري پر غاړه واخیسته وویل چې هیواد په یو حساس پړاو کې دی، نو اوس د مرګ او ژوند پریکړه د دغې جرګې پورې اړه لري. خو د جرګې لومړۍ ورځ د ځینو اعتراضونو شاهده وه. په تېرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د 3مې لویې مشورتي جرګې جوړښت په دغه جرګه کې له ټول هیواد څخه 3200 کسانو د خلکو په استازیتوب ګډون کړی تر څو د 400 شخړیزو طالب بندیانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. در این جرگه بزرگ و تاریخی تا امروز 3200 تن نماینده های معزز کشور از 34 ولایت کشور که در جمله 720 نفر از خواهرها هم در این شرکت دارند و از 25 کاتگوری های مختلف اشتراک نمودند. ولسمشر غني دغه جرګې په پرانسته کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اساسي قانون پر بنسټ د 400 طالب بندیانو خوشي کول د ده صلاحیت نه دی او دغه جرګه به په اړه پریکړه وکړي. د ښاغلي غني په وینا طالبانو تعهد کړی چې د دغه 400 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره به تر راتلونکو 3 ورځو به د سولې خبرې اترې پیل کړي، خو که خوشي نشي جګړې او تاوتریخوالي ته به زور ورکړي. طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی باید په 3 ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خویش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد. ولسمشر همداشان وایي د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ کوم هیواد پر وړاندې ګټنه ونه شي او په دې برخه کې د متقابل درناوي غوښتونکی دی. ما میخواهیم زیادترین دوستا را داشته باشیم و در مشکلات بین دوستا طرف نباشیم. از خاک افغانستان مقابل هیچ همسایه هیچ گونه سوء استفاده نخواهد شد. عبدالله چې دغه جرګې مشري پر غاړه لري وایي ډېر ژر به د سولې د سترې شورا تشکیل اعلان کړي. ښاغلی عبدالله د پاتې طالب بندیانو خوشي کول د افغانستان لپاره برخلیک جوړونکی بولي. تصمیم شما تصمیم مرگ و زندگی برای مردم افغانستان است. شما مشوره حیاتی است برای مردم افغانستان و من یقین دارم که انشالله عقل جمعی مردم افغانستان تصمیم شما انشالله راهنمود خوبی و راهگشایی برای صلح
و صلح پایدار و با ثبات و با عزت در افغانستان خواهد بود. کوشش مشوره های بتین که راه را برای رسیدن به صلح هموار بسازه، موانع را سر راه ورداره. کوشش کنیم، یک مسئولیت تاریخی است، نظری را قائم نکنیم که در سر راه مصالحه مانع را ایجاد کنه. خواهش میکنم خواهر گرامی خواهش میکنم شما په دغه جرګې لومړۍ ورځ اعتراضونه هم له ځان سره لرل. په جرګه کې یو شمېر ګډونوال وروسته له هغه له تالاره وایستل شول چې د ولسمشر غني د وینا پر مهال د اعتراض په توګه غږ پورته کړ او حتی ولسمشر طالبانو ته په باج ورکونې تورن کړ. خواهر گرامی ما باجده نیستم، فیصله از شماست همکارای ته قناعت بتیم. له دې ټولو سره حکومت وایي چې د دغه جرګې جوړښت په هیواد کې ستره سیاسي اجماع له ځان سره لري. له بله خوا امریکا د لوی جرګې د رابللو ملاتړ کړی او هغه یې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره یو تاریخي فرصت په ګوته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې همداشان ویلي چې د پاتې طالب بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو اترو ته ور پرانیزي. همداشان د سولې مشورتي جرګې له ترسره کېدو سره سم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د جګړې قربانیان باید د پاملرنې په سر کې واوسي. له بلې خوا د لوی جرګې رابلل توند غبرګونونه هم له ځان سره لري. د ولس جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جرګې پر وړاندې د حکومت له لوري د سلیقې چلند احتمال هم شتون لري. یو شمېر سیاسي ګوندونه په دې اند دي چې حکومت د دغې جرګې په رابللو سره د سولې لړۍ جنګجالي کړې او د خپلې 15 کلنې بقا لپاره د سیاسي مشروعیت په لټه کې دی. خو د لوی جرګې ترسره کېدو مسؤلین دغه جرګه د یوې سترې کورنۍ او نړیوالې اجماع څخه جوړه بولي. د 400 شخړیزو طالب بندیانو د برخلیک په اړه لویه مشورتي جرګه په داسې حال کې ترسره شوه چې د ولس جرګې یو شمېر غړي او سیاسي ګوندونه د دغه جرګې پر وړاندې د حکومت د نیت په اړه اندېښنه لري. تر دمخه حکومت ویلي و چې د شخړیزو طالب بندیانو خلاصون د لوی جرګې په واک کې دی، خو د لوی مشورتي جرګې ترسره کېدو د کمیسیون مشر ویل چې دغه جرګه به یوازې حکومت ته مشوره ورکوي. د قانون جوړونکو په وینا حکومت د لوی جرګې د پریکړې په اړه د خپلې خوښې چلن لري. حکومت اصلا این جرگه را به خاطر این میسازه که اگر به مرام شد قبول بکنه، اگر نشد نپذیره فیصله شونه و برای هر دو موضوع گزینه داشته باشه. واقعا جرگه مشورتی نه جایگاه قانونی داره. اگر همکارای بین المللی ما در اینجا صداقت داشته باشه و حکومت در این حسن و نظر داشته باشه، طالبا هم واقعا به صلح آماده شده باشه، دیگه از جنگ خسته باشه، خامخای جرګه انشاءالله نتیجه میده. که څه هم د تیر کال د لوی جرګې په پرتله د دغه جرګې د پلویانو شمېر ډېر دی، خو داسې سیاسي بهیرونه هم شته چې د دغه جرګې پر وړاندې د حکومت نیت مثبت نه ګڼي. امیدوار هستم که دیگه مانع در راه صلح پیدا نکنند که حتما نیتش دارن و میخواهند که می حکومت نیمبند تا به 5 سال خود پوره کنه و در این 5 سال که چقدر انسان دیگه از بین میره بر از اینا فرق نمیکنه. خو د لوی جرګې ترسره کوونکي د دغه جرګې د ملاتړ په موخه ملي اجماع بېسارې بولي او پرېکړې ته یې د حکومت په درناوي ټینګار کوي. بحث لوی جرګه امسال اتفاقا نسبت به سال گذشته اجماع وجود داره. تعداد زیادی از سیاسیون افغانستان به شمول رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این جرگه شرکت خواهد کردن. اجماع جهانی وجود داره. گزارش وزارت خارجه افغانستان را شما دیدین که تمام کشورهای همکار افغانستان از لوی جرگه به خاطر سرنوشت 400 زندانی و ادامه پروسس افغانستان حمایت کرده. دغه جرګه چې 3 ورځې به دوام ولري، د یکشنبې په ورځ به د پرېکړې پایله اعلان شي.
روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمېدو هرکلی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکایي ځواکونو د شمېر ټیټېدو د دوحې د هوکړې له مهمو برخو ده او مسکو ډاډمن دی چې دغه ټول موارد د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره ور پرانیزي. له بل خوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هیله څرګنده کړې چې زلمی خلیلزاد به د سولې په اړه وروستی پرمختګ له مسکو سره شریک کړي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو د شمېر د ټیټولو خبر ورکړ، روسیې د دغه اقدام ستاینه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکایي ځواکونو د شمېر ټیټېدو د دوحې د هوکړلیک مهمو برخو څخه ده او مسکو ډاډمن دی چې دغه ټول موارد د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي. موږ په افغانستان کې 4 یا هم 50 زره د امریکایي ځواکونو د شمېر له ټیټولو هرکلی کوو. ټرمپ دغه پریکړه په ټاکنو کې د هغه د تعهد عمل دی. همداشان د هغو مسؤلیتونو منل دي چې له امریکا سره د سولې په هوکړلیک کې لاسلیک شوی. روسیه ډاډ لري له طالبانو سره د امریکا د هوکړلیک اجرایي کېدل به د افغانانو ترمنځ د سولې او ټیکاو لپاره ور پرانیزي. له بل خوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي له مسکو سره د سولې د خبرو اترو د شریک کولو هیله څرګنده کړې. زمیر کابلوف همداشان ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د طالب بندیانو له خلاصون سره تړاو لري او په پام کې ده د افغانانو ترمنځ د سولې په لومړي پړاو خبرو کې له زلمي خلیلزاد سره وویني. لومړی به د افغانانو ترمنځ خبرې په دوحه کې پیل شي. هغه د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو خوشي کېدو پورې اړه لري. اعلامان دیم امریکا د افغانستان د سولې په اړه خپل وروستي سفرونه له روسیې سره شریک کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تر دې دمخه د افغانستان حکومت د افغانانو ترمنځ د 12 هیوادونو د کوربتوب د چمتووالي خبر ورکړی و. له دې ټولو سره د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د 400 پاتې طالب بندیانو خوشي کېدو پورې تړاو لري. خو حکومت بیا دغه پریکړه لوی جرګې ته سپارلې. د کندهار په سپین بولدک او چمن تورڅیرمه په زرهاو کسانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو په داسې حال کې چې د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکړ خبرداری ورکړ که چیرې پاکستان بیا داسې یو اقدام وکړي د افغانستان خلک به یې پر وړاندې چوپه خوله کینني او غاښ ماتونکی ځواب به ورکړي. دوی همداشان له حکومت څخه وغوښتل تر څو د پاکستان پر وړاندې په پولیزه سیمه کې افغان ځواکونه لا پسې تجهیز او سمبال کړي. خو اوس هم لنډه دمه. د خبرونو دوام. د تخار سیمه ییز مسؤلین د دغه ولایت جغرافیه او امنیتي وضعیت ته په کتو سره د دغه ولایت لپاره امنیتي ځواکونو د تشکیل په لګښت نیوکه کوي. د تخار والي وایي تر تلې دغه ستونزه له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تخار ته یوازې یوه لیوه رالېږدول شوې خو ټول تشکیل یې په نورو ولایتونو کې دی. ښاغلی شفق په دغه ولایت کې د طالبانو د ګواښونو او بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې ریزرف قطعې د جوړېدو غوښتنه کوي. خو د تخار مدني فعالان بیا سیمه ییز حکومت د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالبانو له هوکړې او تاوتریخولو کمېدو وروسته تخار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ شوی او د ډلې له محل څخه په ګټنې د دې ولایت د مرکز تعلقانو ښاره پورې ځان رسولی دی. د تخار والي په دې ولایت کې لوړ امنیتي ګواښ او جغرافیه ته په کتو د امنیتي ځواکونو شمېر لږ بولي. نسبت به وسط جغرافیای ما، نسبت به سطح تهدیداتی که در تخار به دلایل مختلف طالب در اینجا چی دارد، نه قصدی خرابکاری زیاد و سیره دارد، این سطح نیروهای ما پایین است. عبدالحق شفق ټینګار کوي چې د لا ډیرو هڅو سره یې یوازې په دې ولایت کې د پوځ یوه لیوه ځای پر ځای شوي خو د دې لیوه سرتیري او کنډک په نورو ولایتونو کې دي. ښاغلی شفق وایي چې تل یې له مرکزي حکومت څخه د پوځي جوړښت د ډیرېدو او په دې ولایت کې د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د یوې بیړنۍ قطعې غوښتنه کړې خو بې پایلې پاتې ده. ما زیاد یک بخش زمان خود به این سپری کردیم که قرارگاه چی را لیوای سرحدی را اینجا بیاریم. لیوا را اینجا آوردیم، لیوا کندکوش در دیگه ولایت هست. از لحاظ مثلا
تعداد نفرات در اینجا کدام تغییرات نامد، صرفا قرارگاه اداری لواده اینجا آمده. اگر پیش از آن یک کندکش در سرداد تخار بدالی هم است، کدام تفاوت نه. له بلې خوا د تاخار اوسیدونکي له لوړ امنیتي ګواښ او طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ډېرېدو څخه په اندېښنې سره سیمه ییزه اداره په دې برخه کې په ناغېړۍ تورنوي او د دې ولایت د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي. واقعا که براتون بگم وضعیت امنیتی در تخار خیلی وخیم است، مردم خیلی پریشان است. از چهار نواحی شهر مورد تحت تاثیر طالبان قرار گرفته، تحت تاثیر عملیات طالبان قرار گرفته. همیشه مردم در یک دلهرگی بسیار خطرناک زندگی میکنه. مردم هر روز داد میزنن، صدا بلند میکنن که در این استقامت از طرف شب طالبان میان، حتی چک پوینت دارن و حتی گزمه دارن، ولی متاسفانه دولت امکانات ازیر نداره و یک قدر قوت نداره که حداقل بتونن جلوگیری بکنن. و تخار له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېری ولسوالۍ او د ښار څنډې ډېر وخت له ناامنیو شاهدي دي او اوسیدونکي یې تل د اړخه نیوکه کوي او د حکومت له لوري د جدي پاملرنې غوښتونکي دي. په ننګرهار کې یو 80 کلن کس له 10 کلونو را په دې خوا هڅه کوي تر څو د ځان لپاره کور جوړ کړي. ګل نبي بابا وایي په ورځ کې څو ځله د هغه کور لپاره چې د جوړېدو هوډ لري ډبرې لیږدوي او په تېرو 10 کلونو کې توانېدلی چې نږدې 10 موټر ډبرې دغلته وغورځوي. ګل نبي بابا وایي چې ټول باید هڅه وکړي چې د سوالګرۍ پر ځای خپل کور جوړ کړي او خپل کاروبار ته دوام ورکړي. 80 کاله عمر لري خو همت یې ډېریو ځوانانو ته انګیزه ورکوي. ګل نبي بابا له 10 کلونو را په دې خوا هره ورځ د کامه پل څخه د ننګرهار د کامه ولسوالۍ تر دې غازي سیمې ځان ته د کور جوړولو لپاره کاڼي راوړي، هغه هم له خپل کراچۍ سره. دی وایي چې له یوې لسیزې را په دې خوا هره ورځ 8 کیلومتره مزل وهي او تر اوسه توانېدلی چې د 10 موټرو په اندازه کاڼي راوړي. هغه شربن نه و، ترۍ نه و، د پله د غاړې نه، کامې پله نه، دا شاوخوا منطقې نه راوړم. سړک یې غاړې ته پیسې غره کې که نه، بس ساعت کې وخت راوړم، دا تیږه راوړم، بعضې غټې راسره جیګۍ که نه، او بعضې سره 15 دانې پیترم راوړلی. ښاغلی ګل نبي چې تر اوسه توانېدلی د یو کور او جومات د جوړولو لپاره ډېرې کاڼې راوړي، له نورو اړمنو خلکو څخه غواړي چې د سوالګرۍ پر ځای همت وکړي، د خپل کور د جوړولو لپاره لاس په کار شي. که یو سړی تکلی ځوان یې او وس کوي چې شی د لاسه کېږي همداسې وکړي که نه، بده نه ده، سوانه خو دا ډېره ښه ده. که 1000 روپۍ دی په سوال وګټي او 100 روپۍ په خپله وګټي، دا پرې ښه ده. ګل محمد د ګل نبي زوی وایي چې څو ځله یې هڅه کړې د خپل سپین سري پلار مخه ونیسي، خو د پلار ځواب یې څه و؟ دا د دې دا 10 کالو نه دا لګېده، دا تیږه راوړي. موږ ورته ویل چې دا مه راوړه، جوبل به شي. پوه شئ، بل دا دی چې لږ ضعیفه مې په دا وایي نه، زما د صحت دپاره و، ما ته دا نه ښکاري چې زه بې همتي وکړم. د کامه ولسوالۍ د دې غازي سیمې یو شمېر اوسیدونکي هم د ګل نبي د کار څخه ستاینه کوي. چې دا 9-10 کاله کېږي او سهار ځي او مازدیګر راځي او بس هغه یو 4-5 پیرې کوي او غریب سړی ده، د خدای ملنګ ده. زامن هم داسې یو 2 زامن دي خو هغه هم بېروزګاره دي، کار هغه نشته. له دې ټولو سره تر اوسه روښانه نه ده چې ښاغلی ګل نبي به تر څه مهاله د کان راوړلو ته دوام ورکړي، خو د ده په وینا ده د یو کور او جومات د جوړولو څه د پاسه 80 سلنه کار بشپړ کړی او تمه ده په نږدې راتلونکي کې کار خلاص شي. زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. الله مو مل شه. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 29.21، مزار شریف المرین د تودوخې لوړه درجه 9.10، هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 20.0، جلال آباد نیمروز د تودوخې لوړه درجه 44.10، بامیان المرین د تودوخې لوړه درجه 25.0،
کندوز لمرین د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټی 23 کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټی 28 غزنی لمرین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټی 19 میمنه لمرین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی 15 د بدخشان فیض آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 14 اسلام آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 26 نوی ډهلي نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 28 تاشکند لمرین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټی 15 دوشنبه لمرین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټی 22 تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی 22 دوبای لمرین د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټی 14 استانبول لمرین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټی 23 مسکو نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټی 14 بیجینګ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 22 او همداشان اشقابات لمرین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټی 22 اټکل شوی